اتیا سلنه برېښنا چې د زموږ وارداتي ده چې هغه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دغه هیوادونه ده او 20 سلنه زموږ داخلي برېښنا ده چې هغه په داخل کې مایفر، سروبی، نغلو، همدغه رقم مستالف او جبل سراج سی غټې وړې فابریکې او یا دغه رقم په قندهار کې د سولر د افتابي برېښنا نه په کم مقدار باندې استفاده کوو چې هغه ټوله زموږ 0% جوړیږي. نه 0% نه زموږ ضرورت نشي پوره کولی، مشکلات مو نشي حل کولی. دغه رقم کوشش شروع ده چې موږ په افغانستان کې د ډبرو له سکرو نه برېښنا جوړه کړو، یا همدغه رقم د بندونو په هغه باندې هم خبرې روانې دي. د اوبو برېښنا وزارت همدغه رقم چې په هر رقم امکاناتو د سولري هغه هم د نغلو په ساحه کې 100 میګا واټه خبرې روانې دي، تر ډېره حده پورې سروې کړې ده. نو ممکن ده په راتلونکي کې یوه اخري نتیجه ته سره ورسېږو.